تورخم کې د کډوالو مری کمپ چارواکي وایي د کډوالو په دې کمپ کې د پاکستان څخه راستنیدونکو کډوالو ته ټول چوپړونه وړاندې کیږي. د دې کمپ مسول وایي د تیر په څیر د تورخم کډوالو لړمحالي مشغالي کې کډوالو ته ټول لومړني خدمات په ښه توګه ترسره کیږي. هر کمیټه چې د خپل خدمت کوي د سره سره ونی چې د سب کمیټه د ښه خدمت کوي 24 ساعته او د ترانسپورت کمیټه د چې د موټرو کرایه تر خپل ولایت پورې ورکوي هغه ښه خدمت کوي 24 ساعته کوي. د خدماتو کمیټه د هغه ډوډۍ برق و صحت و د دې مربوطه وزاره کوم نور خدمات هغه 24 ساعته کوي. ټولو ته ډوډۍ رسي او ټولو ته د برق سیستم برابر کړی دی، ټولو ته هم د صحت سیستم برابر کړی دی. د نوموړي په وینا کمپ کې د منځتللو خیمو پر ځای 490 خیمې درولي او نورې به هم په لنډ وخت کې ولګوي. د پاکستان څخه په زور راغلي کډوال وایي کمپ کې ورته ټول لومړني خدمات پر وخت ترسره کیږي او هیڅ ډول ستونزو سره نه دي مخامخ شوي. او مری کوم ته راغلي دوی ته موږ خراغلاس وي مننه ورڅخه کوو، موږ ډیر قدر وکړو، موږ څخه ډیر ویاړو دي څخه موږ خپل هیواد ته راغلو او ډوډۍ او هر سیستم ټول برابر د خیمې دي کمپل یو شهر ته رسیږي او چنداني مشکل موږ ته نشته. دوی همدارنګه له اړوند مسولینو غواړي چې د استوګنې په پار ورته ځمکې ورکړي او یو څه وخت لپاره ورسره مرستې دوامداره وساتي. موږ ته به مځکې راکړي لږ سره کومک وشي واد اورېدل مرستې سره وشي او موږ دا خبره ډېر هغه د واد چې مځکې خو به سره کومک وشي واد اورېدل. د تورخم عمري کمپ مسولین له ټولو نړیوالو مؤسساتو او خیریه بنسټونو غواړي د خپلو راستنیدونکو هیوادوالو لاسنیوی وکړي او هیڅ ډول مرستې ورڅخه ونه سپموي.